او دا غریبه یو بیبي بیبي زلیره دا لاول د حضرت عمر ویزه وه د حضرت عمر هغه وخت کې هغه لا مسلمان نو کافر و نو عمر خو هم ډېر جذباتي و نو راګیره به یې کوه او ډېره بوډۍ تکه توره د شکل نه او کونټي ملا واله او بچي یې هم نشته نو ابوجهل به راونیوله ښه ته مسلمان یې ته زمونږ خدایان نه منې او نه منم ستاسو خدایان ویل وی یو الله منم هغه الله چې دا ټول کائنات پیدا کړي او دا ټول مخلوق یې پیدا کړي دا خو تاسو په خپلو لاسو دا مورتې او بوتان جوړ کړي دا خدایان لري نو څپېړه به یې وله ورکړه غریبې له نو سانتی به پرې ووړې نو کوتک به یې راوبارو نو زخمي به شوه نو څوک وله علاج وکړي چې دشمن په کور کې یو بنیادم او غریب بې کسه بې څوکی څوکي وي نو علاج به وله څوک دی نو چې وینې به شوه نو زر به یې د څادر نه پلو وشله نو تو به یې کړل نو چې بیا به یې دیکه ورکړه سانتی به پرې ووړی دی لاس به یې مات شو د غریب نو پلستر ورته څوک واچوي نه هغه زمانه کې پلسترې وې نو ټوپله به یې وشلوله د پلو نه نو په هغې به یې تړل دا ژوند دی ایمان څونه کلک دی پړه کې مې یو ځل یې وله کوتک اوچت کړې سر له یې وله راوباره ابوجهل او پیغور یې ورکړه ځکه نو وي زموږ د خدایانو بد وی نو ړندی کړئ خپل خدای ته دې ووایه چې دې اوس جوړه کړي نو دا غریب به په جلا په اوښکو ډکو کوټې ته ننوت او خدای پاک ته لاسونه اوچت کړل یا پروردګار ستا په رضا کې زه ووالی شم زخمي شم خدایه تا ته ما ګورې لاس هم لري اوچت کړی بیا بس خدای چې په څه خوشحاله یې زه پرې خوشحاله زما لاسونه مات شو خدای تا ته ما دعا هم نه ده کړې چې دا لاس راله جوړ کا په ما سانتی واړولی شي ما تا ته لاس نه دی پورته کړی او زما نه یې کمیس پرتوګ وویستل او په لاسو مرو کې راله پړي واچولو په دې لارو کې راښکلم زما دا بوډا دا کمزورې وجود خو خدای تا ته ما درخواست نه دی کړی نن یې په سر ووالم ړنده شوم نو نن هم تا ته زه نه ویم چې ما جوړه که چې ته په څه خوشحاله یې خدای زه پې خوشحاله یم خو ستا د نوم پیغور یې راکړه چې هغه خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي که نه نو خدای ستا د نوم پیغور نشم زغملی خو دوه خبرې دي یا مې جوړه که یا مې مړه که په دې خپلو سترګو نیم خو ستا د نوم پیغور راکوي نشم زغملی قسم دې لا لاس یې په مخ نور اخکلی چې خدای ورته سترګې د هغې نه ښکلې واپس کړه چې بار ووته نه بوجه څنګه زمونږ خدایانو پورې ټوکې کې نو ړندی کړې که نه خپل خدای ته دې ووایه وایي ما مې خپل خدای ته ووایي ما له یې سترګې جوړې کړې حضرت ابوبکر صدیق پې رحم راغی یو ځل ماشومانو نیولې وه او کوتک یې ورسره ماشومان دا غریبه او ماشومانو سره کوتکې دي او چا سره کاڼي دي او چا سره لوټي دي څوک ترې کمیس راکاږي څوک ترې لوپټه راکاږي څوک یې په کاڼو ولي او دا والۍ په کوتک ووایي او ورپسې چغې وباسي او دا وایي لا اله الا الله چغې هغې وایي ماشومان د عباده کې چغه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله او ماشومان په کاڼو او په چوکو وهه او د غنو پس لختو وهه حضرت ابوبکر صدیق پرې راغی وی جلل یا خدایه دا بوډۍ ښځه څومره کمزورې او ماشومانو راګیره کړې ده په به یې واغېسته او ازاد یې شپږ اوه غلامان دقه په سختۍ کې مبتلا دي حضرت ابوبکر صدیق په به یې اخېسته حضرت بلال ته نه او آزاد کړي دا ملګري خدای حضور پاک له ورکړه حضرت بیبي سمیه رضی الله تعالی عنها تاریخ چې بیان کوي سترګو نه نه اوښکې نه ویلې به وبایئ دې خپې پورې پړې وتړوله او دې بلې خپې پورې موله پړې وتړه او یو پړې یو اوښ پورې وتړه او بل پړې بل اوښ پورې وتړه او دا یو اوښ یې داسې روان که او دا بل اوښ یې داسې روان وي په دا منځ به دې شله نو دا غریبه په جلا شوه د ابوجهل ورته وایي دا ته مې نه وې چې نشې زغملی دا مرګ واپس خپل دین ته زور ته راځې که نه راځې وی نه وی سمه شه وی نه لا اله الا الله احد الله یو دا مې ایمان دی او نبی علیه السلام نوم به یې اخېسته کې د خدای پیغمبر دی وی دا جاړې ولې وی جالم په دې چې یو پوټینې غوندې وجود مې دی او یو څو منټه کې به رانه سوځي او ختمه به شي افسوس چې زما په وجود څومره ویښته او دومره ساګانې راکې وي او هره ساه مې د ایمان نه دغسې قربان کړې وې چې دا اوس یې قربان و په منځ یې غریب وشلول او نور یې ورسره ډېره بیادبي کړې ایمان یې نه دی پرېښودی داسې ملګري خدای ورکړه دا د سیاسي پارټو ملګري نه چې نن نوکري ورکوې تا سره نن نشته نو بل سره نن پیسې ورکوې تا سره پیسې نشته بیا بل سره دا نه دا نه داسې نه دا ملګري نه دا د حضور پاک ملګري
دې ته ایمان و ایمان لته کوشي نن خو په 100 روکو ګورې موږ ایمان هم پرېږدو خفه کېږې مه په معمولي خبرو دا دغه والا راشي دا غلط انجیوز والا دا ګنده والا چې دا پیسې میسې ورکوي موټرګي چاله ورکوي چاله یې 100 روپۍ ورکوي ډېر خلک د هغې په برکت لاړل دین یې پرېښوده څوک پرویزیان شو څوک په بل طرف شو څوک په بل طرف شو څوک په بل طرف شو پیسې لپاره خلک ایمان پرېښود دغه ایمان چې دی صحابه مونږ ته را رسول په دغه تکلیف یې مونږ ته را رسولی دی نو دغه صحابو سره څه دي جامې شلېدلې ډوډۍ نشته نار نهور دي نار نهور او تکلیفونه دي پې او نبي علیه السلام ته وایي مونږ ته خو جنګ به نه کوې بني اسرائیل وایي ته خدای دې جنګ کوه مونږ نه کوو دوی څه وایي صاحب حکم کوه چې مدینې ته هجرت وشول اوس مې راته حکم وکړه حکم مې راته وکړه وزالول یې قربان کړل که نه حضور پاک د بدر په غزا کې او 1000 کسان کافران دي او صحابو سره ټوټل 8 توري دي او کافرو سره 1000 په 1000 توري دي مسلح لښکر دی زغرې چولې دي نیزې ورسره دي اسول او خان ورسره دي صحابو سره څه دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره کوله د ملګرو سره وی څنګه وکړو مشوره ورسره کوي اسیرو علی ایها الناس مشوره راکړي نو یو صحابي پکې پاسېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېده ای د الله رسوله موږ د موسی علیه السلام قوم خو نه یو چې موسی علیه السلام ته وی زه ته او خدای دې جنګ کوې موږ به دلته ناست یو موږ هغسې نه یو موږ به ستا نه مخکې روان یو ستا نه وروستو به روان یو ستا نه ښي طرف ته به روان یو ستا نه ګس طرف ته به روان یو او قسم دې دا خو لا اوله خبره ده که ته مونږ ته وایې کې دا ځانونه او څاروي په دې دریاب ور وغورځوې په دې دریاب باندې ځان ور غورځوو چې حضور پاک د دې صحابي دا خبرې واورېدلې مقداد ابن اسود د دې صحابي نوم رضی الله عنه چې دا خبرې واورېدې نو مخ یې رڼا وکړه خوشحاله شو نو زه اکثر ویل بني اسرائیلو نعمتونو ته ګوره او تیزنتوب ته یې ګوره او زمونږ د پیغمبر علیه السلام د صحابو کمزورتیا د وجود ته ګوره او شلېدلو څپلو جامو ته یې ګوره او غیرت او ایمان ته یې ګوره داسې ملګري خدای ورکړل یو جهاد دی یو زنانه راله پیغمبر علیه السلام ته ودرېدله او جللې وی صاحب یو ماشوم بچی ورسره په غېږ کې دی ورنې کې وی صاحب بېګا مې په مې جلل چې خدایه زما دومره څوک نشته چې د نبي علیه السلام سره جهاد لولېږم له حضور پاک ملګرتیا وکړې دومره نشته جللې مې دی نو ما ته اجازت راکړه چې زه د سره لاړه شم مې نه ښځو ته خو اجازت نشته ښه ته به په میدان د جنګ کې او غشي به در باندې بریږي او تورې به بریږي او زما به څوک نه کې ستا مخکې ودرېږي ما له اجازت راوې نه ښځو ته اجازت نشته وی ښه دا ماشوم بچی مې ځان سره بوز وی په دې بچي دې څه وکړم ماشومانو باندې خو دا خو د وروڼي ماشوم دی وی زه راته چل ښیم وی دا یو صحابي له ورکه یو ملګري له ځان سره یې درولي که چرتې پتا د تورې نیزې غزار چا کو نو دی به درته دال په شان مخکې نیسي دې ټوکړي ټوکړي شي پروا نشته خو چې تا خدای بچ کړي دا ملګري خدای حضور پاک له ورکړه د احد په غزا کې حضرت طلحه ابن عبیدالله دا یو د عشره مبشرونه دی یو وخت کې په نبي علیه السلام دا کافر راغور شو سخت غزارونه یې پې شروع کړو قسم دې په دې خپلو لاسونو باندې به د نبي علیه السلام نه غشي راتمبول 14 زخمونه په دې لاسونو کې پیدا شو لاسونه یو لاس یې مکمل شل شو مکمل شل ختم شو څو به پلار سره داسې وکړي قسم دې چې پرې راشي پلار به یې په ځای پرېښو تښتېدلی به بابا ته پېښ او کار نه پېښ دا بوډۍ قصه یاده ده که دی ناجوړه و بوډۍ به چغې والې ازوی مخکې وی بچي وي ستا دا بیماري د خدای په ما راولي خو تا دې خدای جوړ کړي اسرائیل علیه السلام راغی بوډۍ ته وایي وی ستا ټیم پوره دی وی روغ او رلدور پېژنې او که نه تا چې ما اوسه پورې چغې والې اوسه لیدلي لو که نو داسې والله که څوک پلار او مور سره وکړي کوم چې صحابو د حضور پاک سره یو بل صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د غشو د ویشتو ډېر زیات ماهر د غشو به یې ویشته نو نبي علیه السلام مبارک په دا لاس پرې تندي داسې کېښود او د دې شیش ته به یې کتل چې دا په هدف لګي که نه لګي کافر پرې لګي که نه دې څه وایي وی د الله رسوله
ما نه شاته ودرېږه، نحرې دونه نحرې، ځکه چې زه غزار کوم نو دشمن په ما غزار کوي. نو هسې نه ته ونه لګې، زما نه شاته ودرېږه چې تا باندې څوک غزار کوي چې زه ولګېږم خو چې ته بچ شې. نو نبي علیه السلام مبارک به یو آواز ورکړی دی، قسم دې دومره لوی انعام دا چاته هم نه دی حاصل کوم چې دې صحابي ته حاصل. ده به کله غشي ویشته رسول الله مبارک به ورله آواز ورکاو، ارمی یا سعدو فداک ابي و امي. ای سعد اوله زما مور پلار تا نه قربان. صرف 2 صحابو ته پیغمبر علیه السلام دا لفظ ویلی دی، اوله ای سعده مور او پلار مې درنه قربان. دا د هغه وایي چې زما دپاره لویه خبره ده چې ما نه د خدای پیغمبر مور پلار قربان کړي. حج ته تللی وم، هلته مې یو ملګري و ما ته یې راځو د نبي علیه السلام یو لینده ده او یو غشی دی چې درته وښیم. ما ویې ښه. هغه ته پته نه وه، اته نو خبر. دې بوتلم یو ځای کې څه نوادرات پراته وو، یو خشته غوندې چبوترۍ مزېداره جوړه کړې او شیشه ته ګیر چاپېره ته و او د اوسپنې جنګلم ته ته وه او په هغې په منځ کې لینده پرته وه، غټه لینده لویه، داسې لویه لینده وه. ما دا مونږ خو دا لیندې وړې وې لویه غټه داسې دې زما د 2 لاسو نه اوږده وه، غټه لینده وه او ورسره یو غشی پروت و، غټ اوږد غشی. وی دا د پیغمبر علیه السلام لینده ده. زه چې ورنږدې شوم او ما ورته وکتل نو لاندې یې ورسره دا لفظ لیکلی و چې ارمی یا سعدو فداک ابي و امي. اوله ای سعده زما مور پلار درنه قربان. ما هغه ته دا د حضور پاک لینده نه ده، دا هغه لینده ده چې حضرت سعد ابن ابي وقاص د حضور پاک په مخ کې پې ویشتل کړي او دا یوه غشی لاندې یې ورته لیکلي. بیا چې بل ځل لاړم ومې کتل هغه ځای نه هغه نوادرات یې ته بل خوا منتقل کړي ومې نه لیدل. دا صحابه و، دا څه ملګري خدای ورکړل. والذین معه اشداء علی الکفار. قرآن شریف کې الله وایي وی هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري د کافرو په مقابله کې ډېر زیات سخت. دې د ځان پروا ساتلې ده او دې د پلار پروا ساتلې ده او دې د مور پروا ساتلې. سړي خو څه کې ښځو ته ګوره، ښځو ته. یو بیبي د حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها او دا جنگ هم د حضور پاک په زمانه کې نه دی، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د قادسیې جنگ دی. نو دې بیبي 4 زاملي و زلمي د شپې یې کېنول 4 واړه. ای بچو زه ستاسو څنګه مور یم، ستاسو د پلار په عزت ما په جامه داغ لګولی دی که نه؟ وی نه مورې، تا موږ سره خپل سر سپین کو او دیم حالانکه عربو کې به دا رواج و چې یو خاوند به مړ شو زر به بل کو، تا موږ سره سر سپین کو بل خاوند یې نه دی کړی او زمونږ د پلار غیرت او حیا او عزت یې محفوظ ساتلی او زمونږ ډېر ښه تربیت کړی. وی ښه بچې زما حق خو بس منې کن او مورې ته چې څه حکم کې من. وی سار له جنگ دی، جهاد دی، د حضور پاک دی او خلیفه امیر المؤمنین او د کافرو په منځ کې د عیسایانو. نو تاسو به مهرباني کوئ د جنګ له به ځئ. مورې مونږ خو بلاوې تا نه تپوس به کوو، اصله چې مونږ زو ته خفه نه شې بې نه سار نه به ځئ. خو داسې جنګ به نه ګورې چې کله د جنگ اور ګرم شي ګرم نو یو به وردانګې چې د جنگ اور ګرم شي او که معمولي غوندې بزدلي یا سستیم ښکاره کړه نو زه تاسو باندې الله ګواه کوم لوی الله چې د قیامت په ورځ به ما خپل حق تاسو ته نه بخلي. وبکې یو مور داسې نن سبا خو چې بچې د غرمې د ماسپښین مانځه له ځي مور ورته بچې ګرمي ده کور وکړه، بچې تیاره د خیر عمل دی کور وکړه، بچې ښه نه ښکاري راګیره سره ښه نه ښکاري ښه دوسې مه پرېږده بیا چې وادو کې بیا به یې پرېږده. نن مور او پلار بچي د دین نه منې کوي او دغه مور د خاوند یې نشته او 4 زامن یې دي چې جنګ کله شروع شو دا یو زوی یې ورغې شهید شو، دا بل ورغې شهید شو، دا بل ورغې شهید شو، دا بل هم ورغې شهید شو. وی دې له خبر څنګه ورکړو؟ دا مور یې چې ته لیونی نه شي دا راله وی زما بچي کم دی ما ته خپل زامن وښایه. د 4 والا زامن دقسې شهیدان پراته دي. نو خلک وایي نن به خنسا لیونی وي ځکه چې 4 زلمو زامنو وینې وګوري دا به لیونی شي. نو راله مخامخ ورته ودرېدله وی بچې خلک وایي چې نن به خنسا لیونی وي. نه نن خنسا لیونی نه ده، تاسو له مبارکۍ له راغلی اوس خوشحاله شوم، زه مې خوشحاله شوم چې د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخ کې خنسا سرخرو ولاړی
او ستاسو پلار ته زه سرخرو ولاړ یم ستا بچي ستا په مشن لاړه. داسې ملګري داسې ښځې خدای حضور پاک له په ملګرو کې ورکړه. داسې ملګري خدای ورکړه. دین خدای مضبوط کا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو په ذریعه باندې دا کلکو هر قسمه تکلیفات یې برداشت کړل. حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله شهید شو او کافرانو ته اینه راوویستل او زړه یې ترې راوویست او چکونه یې پرې ولګول او دا غوږونه یې ترې پرې کړي وو، پوزه یې پرې کړی وو، شونډې یې پرې کړی وې، روزې یې پرې کړی وې او دې کې یې تار اچولی وو، امیل کړي وو، هندۍ غاړه کې یې اچولي وو او ګډېده به چې قسم دې حضور پاک ټینګ نه شو ورته که کترې دی که او دومره ظلم شوی دی. نبي علیه السلام وجړل وی ما خو د کافرو د مړو متعلق هم داسې نه دي کړی او دا امر مې هم نه دی کړی چې داسې دا وکړې دا به نه کوې. دې ظالمانو خو زما د ملک سره دومره ظلم او زیاتې کړی. وی ځوان یې غواړي چې دې ښخ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې دا مارغان راشي او حیوانات راشي او د هغوی یې دا غوښې وخوري چې د قیامت پر ورځ نور خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د مارغانو د حیواناتو د وجود نه روځي او دې ته جوړ شي. دونه په نبي اسلام پریشان و. بخور یې د حضور پاک تور بیبي صفیه را روانه وه. نبي اسلام چې اویس د الله رسوله ترور دی د صفیه را روانه ده. دا خو ته دا حمزه ویلي دا رور خو دا پریشانه به شي ځکه چې پوزه نشته، شونډې نشته، سترګې نشته، غوږونه نشته او سینه شلېدلې ده او زړه نشته، اینې نشته. ورشه وی منې کې زبیر یې ترور زوی دی زبیر ورشه مور دې منې که. حضرت زبیر ورغی مور یې تیزه را روانه ورته ودرېد وی مور یې ودرېږه. هغه دومره بهادره ښځه وه دې زوی له یې دیکه ورکړه اخ یې غورځاو اخ یې غورځاو لرې شه ته ما منې کې د خپل لور د ملاقات نه. زوی ول آواز ورکړه وی نورې نبي علیه السلام وایي چې منې که بس ودرېده چې خبره د حضور پاک شوه نو فورا ودرېده. ورشه بچې نبي علیه السلام ته ووایه چې ته مې په کومه وجه منې کې نو په هغه وجه له نیم راغلی. زما واره به وایي چې دا به ویر کوي نوحه به کوي ویر به کوي او ګریوان به شلی او ضرور دا مخ به وویني نو پریشانه به شي. واره ته مې ووایه چې زه د هر څه نه خبر یم ما ته پته لګېدلې چې زما ورور سره څه شوي دي هر څه نه خبر یم ویر نه کوم نه مخ وام صرف دې لازم چې خپل رور له مبارکباد ورکم د جنت مبارکي ورکوم. حضور پاک ته هلې وی صاحب دقسې مور مې وایي وی ښځه لاړه شو دي ګورې بیا دې داسې ملګري خدای ورکړه داسې زنانه داسې ماشومان قسم دې را ماشومان بچي نه دي چې جهاد له به حضور پاک ته یو به یې ما ځان سره بوځه بل ما بوځه. نبی همې 15 سال نه کم بچې به جنګ له نه ځي 15 کلن نه کم به نه ځي جهاد له به بلکل نه ځي. نو یو به وی جي زه هغه له اجازت ورکړه یو صحابیه بل ته وایي وی هغه له دې صاحب اجازت ورکړه ما له نه راکې وی هغه عمر 15 کاله دی او ستا کم دی وی نه زما سره په پرزولو کا که ما راوپرزو بیا به ما له اجازت راکې او که زه یې راوپرزولم نو بیا راله اجازت مه راکوه. نو دواړه به په کبډې شو د چې په کبډې شو نو یې راوپرزو وی صاحب وګوره که نه ما نه کمزوری دی ما له به اوس خامخا اجازت راکړي. او چې صفونه به کله جوړېدل صفونه چې نبي هم کتل چې ماشومان ته وباسي قسم مې د په ذات تعالی بعضې ماشومان به په لکو ودرېدل په دې پنجو به ودرېدل ځان به یې چت که چې ما ونه باسي له سپنه چې دا راکوټی دی. داسې ملګري خدای ورکړه. من زکات ته باندې ور جوړو زکات ته نن موږ صدقې ته باندې جوړو نن موږ بوز ته باندې جوړو نن موږ ذکر ته باندې جوړو نن من جماعت ته باندې جوړو خیرات ته باندې جوړو. دومره محنت سره دا دین منتلا منتقل شوی راغلی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري. قرآن شریف کې الله فرمایي والذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق هدایت او ویشتلو دین سره خدای دا خپل پیغمبر راولېږي لیظهره علی الدین کله چې دا دین په ټولو دینونو باندې غالب کړي. وکفا بالله الله وی زی ګوی او بیا وایي چې دا څوک دی چې دا دین به خوری دا محمد دی صلی الله علیه وسلم رسول الله الله رسول دی. والذین معه هغه خلک چې د سره ملګري دي اشداء علی الکفار د کافرانو مقابله کې ډېر سخت کافر سره نرمي نه کوي رحماء بینهم یو بل سره رحم کوي. کافر مقابله کې سخت او خپل منځ کې سره رحم کوونکي. تراهم رکعا سجدا او په هر وخت به الله ته په سجدو په رکوع پراته
یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دا خدای فضل او رضا به طلب دی. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، دومره سجدې به کوي چې پر یې تندو د چاپې لګېدلي د سجدو د وخت، مخ به یې رڼا ښکاري د سجدو د وجې نه. ذلک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره فاستوى. قرآن شریف کې الله وایي وی د دې دا مثالونه ما په تورات کې ذکر کړي، په انجیل کې مې ذکر کړي. خو دا دین ته خدای غالب ګرځولی دی په دې نورو دینونو، دا د حضور پاک د حقانیت د وجې نه او د صحابه کرامو د دغه محنت او مشقت د وجې نه دین خود تر اوسه پورې خدای مونږ دین ته راورسو. اوس هم که مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دین هغسې وګڼه چې څنګه صحابه وګڼلې، اسم دې سپنې هر څه به ټیک ټاک نه به ډله بازۍ وي او نه به تفریقه بازۍ وي. او من د حضور پاک راوړلی شوي دین خپل دین نه دی ګڼلی. مونږ ته دنیا خپله ښکاري، دین پردی ښکاري. دنیا له جنګ هم کوو، جګړه هم کوو، یو بل سره روان هم کوو، دین له نه کوو. مونږ ته مال، دولت، کارخانه، پتې، دکان دا خپل ښکاري، دین پردی ښکاري. دین له موږ چا سره جګړه وکړه او نن په دین غیرت وکړو او پټي له جنګ هم کوو، دکان له جنګ هم کوو، پیسې دولت له جنګ هم کوو، روان هم پې کوو او یو بل سره پې دشمنۍ هم کوو. داسې ده که نه؟ څومره دشمنۍ او روانې طرفګنۍ چې مونږ کوو، د پیسې دپاره یې کوو، د ښځې دپاره یې کوو، د مال دپاره یې کوو، جایداد کارخانې له یې کوو. دین له څو پیچې مات کړی. زمونږ مخکې خدای پسې خلک خبرې کوي، رسول پسې خلک خبرې کوي، مدرسو پسې خلک خبرې کوي، عالمانو پسې خلک خبرې کوي. عالمان خو تا ته دین ښیي که نه، نور پکې څه دي؟ د خدای لار درته ښیي، قرآن درته ښیي، د پیغمبر حدیث درته ښیي، خدای ته دې رسوي. مونږ هېڅ غږ نه کوو. معلومیږي دا چې دا هر څه مونږ ته خپل نه ښکاري، دا راته پردي ښکاري. صحابو ته خپل ښکارېدل، ځکه یې پرې ځانونه قربانول. نو خدای دې دا دین مونږ ته خپل کې خپل. په دې ایت کریمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي چې ما نبی علیه السلام دې دپاره راولېږو چې د اسلام د دین غلبه راولي په نورو دینونو. د تېرو جمعو داسې نه د نبی علیه السلام د سیرت بیان شروع کړی دی او نن د دې آیت متعلق د نبی علیه السلام د دین د غلبې بیان درته کوم. مرلو څنګه چې یو طرف ته کافران مخالفت کوي او زور لګوي، بل خوا خدای پاک د حضور پاک مخلصان ملګري پیدا کوي. یو کس راځي او پټ پټ مسلمانېږي او د مکې کافر چې ته خبرېږي نه هغوی له سزاګانې ورکوي. جګړې شروع شي، یې مسلمان دی او پلار کافر، پلار مسلمان دی زوی کافر، خاوند مسلمان دی ښځه کافره، ښځه مسلمانه د خاوند کافر. په قوم کې بعضې کسان مسلمانان دي، بعضې کافران. لانجه جوړه شو. د مکې کافر پریشان او په دې کې چې دا خو زموږ په دې کلي کې د نوې عقیدې خلک پیدا شو او زموږ خدایانو پسې بد ردوي او زموږ دین ته خراب دي، نو یې څوک یو ډله یې جوړه کړه. وی تاسو لاړ شئ مدینې ته، او مدینه کې یهودیان اوسېدل، اهل کتاب دی ورته وی. وی د هغې نه تپوس وکړئ او البته ووایه چې دغسې یو هلک زموږ په کلي کې پیدا دی او اوس یې نوي دین خورول شروع کړي دي، له موږ څوک وو؟ د کتاب خاوندان دي یهودیان عیسایان. نو که هغه یهودیانو ووایي چې بس همدا رښتونی پیغمبر دی، نو بیا به ټیک او که هغې وي چې نه دروغجن دی، نو بیا نه منو. هغه جرګه چې لاړه د مدینې یهودو له هغې سره یې خبرې وکړې او د حضور پاک ټول حالات یې ورته بیان کړل چې د پیغمبرۍ نه مخکې داسې و او د پیغمبرۍ نه پس داسې دی. هغوی ورته وی یو درې تپوسه ترې وکړې. که د دوو جواب یې دله، یو دا تپوس ترې وکړې چې غار کې بعضې خلک وو چې هغه ورک شوي دي، دا څوک دي او دا ولې. دویم ترې دا تپوس وکړې چې یو انسان دی، هغه د دنیا د یو سر نه د بل سره پورې سفر کړی دی، مشرق نه مغربه پورې، دا څوک و او دا سفر یې څنګه و. نو که د دې دواړو جواب یې دله درکړه، نو دا به ټیک پیغمبر یې. او دریم ترې د روح تپوس وکړې. نو که د روح په مسله کې خبره الله ته وسپارله او داسې برابر جواب یې راته پیش نه که، نو دا به رښتونی پیغمبر یې. او که دا مخکې دوه خبرې داسې وې چې دې کې راته پوره بیان ونه کړی شو،
او د روح په مسله کې د خپل عقل متعلق خبرې وکړلې، دا به دروغجن پیغمبر دی چې رالل ډېر خوشحاله و ای بس نن زمونږ د نبي علیه السلام سره فیصله کن مسله ده، نن اخیری خبرې دی. نبی علیه السلام مبارک ته وی چې مونږ د یهودیانو نه تپوس کړی دی او یو 3 تپوسه د نه کو، دا تپوسونه بغیر د پیغمبر نه بل چاته لري معلوم. نو که تا جواب راکړه نو مونږ به دې ومنو ته به رښتونی پیغمبر یې، که دې رانه کړه نو بیا به دروغجن پیغمبر یې. ای وایه جواب به درکم. د حضور پاک نه دا انشاءالله لفظ هیر شو، ایثار به دله جواب درکم. نو خدای پاک د مسلمان د پاره دا یو آداب ښودي دي چې یو کار کې چې سبا به کوم بله ورځ به کوم نو انشاءالله به ورسره وی، دا به خامخا وی. او که داسې دي وي چې دا زه کوم، دا به سبا کوم، دا به بله ورځ کوم او په ځان د اعتماد وکړو انشاءالله دې ونه وی، نو دا کار به سمې نه خوري. د انشاءالله ډېر برکتونه دي. انشاءالله معنا دا چې الله ته منظوری. د یو خو که یو کار دی چا سره واده وکړو انشاءالله دی وي او د نه واده خلافي وشوه، انسان قصدن نه غلطي انسان نه وشي، د ګناه نه به بچ شي. خدای ته منظوره نه وه که نه، ځکه تا وی که خدای ته منظور وي داسې به کوم، نو بس خدای ته منظوره نه وه کار پاتې شي. د یو څو ورځې پس دا آیت نازل شو، ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، چې یو کار وی سبا به کوم انشاءالله ورسره وایه. دا څو ورځې چې مې درته وحی لیټ کړه په دې وجه چې ته انشاءالله نه وویل. بیا نبي علیه السلام راغونډ کړل کافران، نو ورته یې د اصحاب کهفو قصه واوروله چې کوم کسان په غار کې ګیر و، دا څوک و، دا څومره و، دا ولې ګیر و. نو قرآن شریف کې د اصحاب کهفو واقع ده، هغه یې ورته اول نه اخره پورې ذکر کړو. او هغه بادشاه چې د مشرق نه مغربه پورې ګرځېدلی په دنیا حکومت کوي، دا څوک دی؟ نو د ذوالقرنین قصه دا ورته خدای پاک په قرآن شریف کې راولېږله او کافرانو ته بیان کړه. او د روح متعلق تپوس یې ترې وکړه، وی قل الروح من امر ربی، بس دا د خدای یو حکم دی، دې کې د عقل دخل نشته. خدای چې غواړي په خپل حکم انسان جمدی کی، او چې غواړي خدای یو حکم وکړي انسان نڅا وباسي. دغه د الله حکم دا بس یو روح دی، د الله یو عمل دی، د الله یو کار دی. جوابونه خو ټیک میلاو شو، دی راغونډ شو خپل منځ کې مشورې کولې چې یهودیانو موږ ته څه ویلي وو، هغه تپوسونه مو کړل، هغې چې څه وی چې جواب داسې درکوي هغه یې پوره راکړل. معلومیږي دا چې دا خو رښتونی پیغمبر دی. وی نه 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 غټ جادوګر نه وی، وی کاهن دی، جادوګر دی، دی نه منو. بیا دی جبل ابي قبیس د پاسه حضور پاک یو ځل ولاړ، دا د مکې مکرمې نه مشرقي جانب ته یو غټ غر دی، اوس پې د بادشاه محل دی. د په هغې ولاړ و ابوجهل او دا کسان ورپسې وروختل. ای وایه که نه څه نوې خبرې ټوکه بیا ورپورې کړو. ای نن دې څه نوې معجزه شته که نشته؟ حضور پاک ورته وفرمیل ځای وایې څه معجزه ده، څه معنی غواړئ؟ ای دا سپومې به راته 2 ځایه نه کړي، دا ګوره ټوکه یې ورپورې کړل. حضور پاک وی ښه، سپومې ته اشاره وکړه داسې، نیمه په غر پاتې شو نیمه خوا لاړه او بیا دواړه یو ځای شو. اقتربت الساعه وانشق القمر. وی دا تا په مونږ نظربندي وکړه، جادو دې وکړه. حضور پاک وی یو تپوس ته نه کو، وی جادو په مخامخ حاضرو خلکو چلیږي که نه په شاته غیب وي په هغې نه چلیږي؟ وی نه په حاضرینو چلیږي. وی ښه د مکې د نورو خلکو نه تپوس وکړي چې د مکې په کورونو کې کم خلک وو، هغه یې رالل کور یې تپوس وکړو، ټولو خلکو یې لکه سپومې داسې نیمه شو بیا یو ځای شو، ټول مکه کې ولیدلی شو. وی ښه د قافلې والا نه هم تپوس وکړئ، ستاسو کومې قافلې چې شام ته یمن ته تللي دي چې هغې راشي هغې نه تپوس وکړئ. زه په تاسو خو زما نظربندي او جادو چلېد، په هغې خو به نه چلېدل. د شام او د یمن نه چې کوم خلک د تجارت په قافله کې واپس رالل، هغې له یې تپوس کوي په پلانکې شپه خو تاسو څه ناشنا نه ولیدلې؟ وی ولې نه، سپومې نیمه شوې وه، نیمه یو خوا تلې وه، نیمه بل خوا، او بیا یو ځای شوې. ستا جادو ډېر غږ تپار دی خلکو باندې چلیږي. وی نه منه حضور پاک، خو چې کوم سنجیده هوښیار خلک او کبرجن خلک نو هغې چې دا خبرې دي دی نو هغې ورو مسلمانېدل.
خدای ورسره د مسلمانۍ غلبه پیدا کړه. دا ابو جهل، عتبه، امیه، شیبه، دا غټ غټ سرداران دا کبرجن وو. دوی ځکه اسلام نه قبلو. دوی به وی چې دا اوسه پورې هلک ورکوټ زمونږ کشر او موږ مشران یو، نو دوی به څنګه زمونږ مشري کوي؟ د کشر مشري خلک نشي برداشت کول. چا به وی دی غریب دی او موږ مالدار یو، نو مالدار خلک د غریب مشري کوم ځای برداشت کولی شي؟ او چا به وی دی یتیم دی، پلار یې هم نشته، د پیدایش نه مخکې وفات، او موږ خو د قوم خاوندان یو، مت او طاقتونه او دولتونه هر څه م شته، نو موږ به د ده مشري څنګه قبوله کړو؟ د دې لکه فرعون چې به موسی علیه السلام ته لاس اوچت که، وی زما لاس کې بنګړي دي بنګړي، وی ستا لاس کې څه دي؟ ته خو غریب مولی، څنګه ستا تابعداري وکړم؟ نه د بنګله شته، نه د بلډینګ شته، نه د باغونه شته او نه د نهرونه شته. فرعون به ورته وي او زما باغونه دي، زما نهرونه دي، زما بنګلې دي، لاس کې مې بنګړي دي، ستا څه دي؟ د ستا تابعداري وکړم؟ دا کبر کبرجن سړی، د کبر نشه چې د چا په سر کې وي، حق ته نه ګوري چې حق کم طرف ته دی، هغه دې ته ګوري چې زه به د دې کشر، د دې غریب، د دې بېکسه څنګه تابعداري وکړم او ده ته به مشر ووایم. دقه رنګې دا عتبه او شیبه او امیه دا خلک دا کبرجنو، د منډو خاوندانو، د مال خاوندانو، د قوم خاوندانو، د هغې زمانې د وسلې خاوندانو. حضور پاک دا د دې څیزونو خاوند و، هغه د عزت خاوند و، هغه د صدق رښتینولۍ خاوند و، هغه د وعدې د وفا خاوند و، هغه د مسلمان د خدمت خاوند و. دوی د ده مشري به څنګه ومنو؟ دا سپیره خلک وو، مردار لاړل، د جهنم خشاک شو. خو خدای ورو غلبه ورکوله. داسې ملګري خدای نبي علیه السلام له ورکړل چې تر قیامته پورې د هغې مثال به په مخ د ځمکه پیدا نه شي. اسم نو ګورې ښه، صحابو سره څه چاله چې مال ورکوي او په مال، لکه اوس دا سیاسي لیډران دی کشرانو له مال ورکوي، نو چې مال ورکوي نو زنده‌باد هم وایي، چغه هم وایي او په کور جندم لګوي، او چې لږ پې مال بند کړي نو بیا بلې پاتۍ ته منډه کړي. تاسو وینئ که نه؟ یوې پاتۍ نه بلې ته، بلې نه بلې ته، دا منډې تړلې سلسله وایي، دقې ټکي له وایي چې که مال پې بندېږي نو اخوا منډه وایي. نوکري در کوم نو هلته ځي، بل دی نوکري نه ورکوي، هغې نه اخوا منډه وایي. د دنیا د لالچ د وجې نه دا خلک د پاتۍ یو نه بل خوا بل نه بل خوا منډې تړلې شروع کړي دي. لیکن د حضور پاک تابعدار، د نبی علیه السلام صحابه، هغې د دنیا په لالچ د حضور پاک ملګري نو، نو هغې تر مرګه پورې د حضور پاک په راوړل شوي دین قایم پاتې شي. بله جنډه یې ونه لګوله، کومه چې د حضور پاک جنډه وه او کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وه او اسلام والا جنډه، بس حق ته یې قبوله کړه. نه یې پکې څوک یهودي شوی دی او نه څوک عیسائی شوی دی او نه څوک واپس بت پرست شوی، قایم کلک ودرېدل. داسې ملګري لکه له حیران شم که نه، زه یم صحابه غریبانان به په شلېدلو څپلو کې ګرځېدل، څپلی به یې خپلې نه شلېدلو کې، په سفر د جهاد په سفر به تلل. یو جهاد دی، هغې غزا نوم څه دی؟ هغه جهاد چې صحابه کرامو کړی دی نو داسې په تکلیف یې کړی دی چې د حد نه وتی، په دومره تکلیف چې د صحابو د خپې شلېدلې وي، د خپو نوکان یې پرېوتي، او جهاد لم یو سړي دی او څپلی هم دي او خپې وچوي او د خپو نوکان پرېوځي، په دومره تکلیف باندې صحابه کرامو هغه جهاد کړی. جامې نشته د غریبانو، هېڅ قسمه درک نه لګي، یو لنګ به و او کمیس به نه و، لنګ کې به یې ګزاره کوله. دا ژوند یې تېر کړی او داسې زندګي یې تېره کړې ده چې د یخنۍ نه به خواران رپېدل، نو د څاروي دا سرمن دا به یې راواغېسته، نو په دې نیاز کې به یې ولې سوري وکړه، نو په دې سر کې به یې ور واغوستله، نو په دې خېټه به یې په پوړي باندې وتړله، دی کوټ و، دی واسکټ و، په دې طریقې خپله ګزاره کړې ده. داسې به څوک نن سبا که داسې جامه چا واغوسته څوک ورسره کښېني نه، خلک به ترې نفرت کوي چې دا لا څوک دی. په دې طریقه دا جامې وې د غریبانانو، او یو څادر به و، جامې نه وې، هغه به یې څه کړی و، هغه به یې ځان نه تاو کړی و، نو په یو لاس به یې کلک نیولی و چې عورت مې ښکاره نه شي، چې منځونه به یې کول په مدینه شریفه کې، منځونه به یې کول. نو نبی کریم صلی الله، ښځې به شاته صفونو کې ولاړې وي، سړي مخکې، نو حضور پاک به ښځو ته وی تاسو مخکې سرونه مه پورته کوئ د سړو نه،
چې دوی سر پورته کړي نو هله سر پورته کړئ. ولې هسې نه لنډي څادرونه دي، تاسو سر پورته کړئ او د سړو په عورت نظر ونه لګي. دا جندو غزوه ذات الرقاع، دا یو غزا ده. ذات الرقاع ورته ولې وایي؟ دې خپې شلېدلې وې، نوکان یې پرېوتي او په ټوکلو باندې دا له خپې ګنډلې وې. لیکن دغې حالت کې هم د حضور پاک نه رستو شوي نه دي. بل طرف ته موږ ګورو بني اسرائیلو ته، د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل څومره نعمتونه دي. دریاب ورته خدای وشلو او د فرعون نه خدای خلاص کړل. فرعون به پې د دې چوړیتوب خدمت کو، لښتي به یې پې پاکول، ټټۍ به یې پې پاکول، دیرانونه به یې پې پټو تولل. دا خدمت دا چې کم نن سبا زموږ چوړیان کم خدمت کوي، بني اسرائیلو باندې به د فرعون قوم دقه خدمت کو، مزدورۍ به یې پې کولې. او خدای څه وکړل؟ الله هغه بني اسرائیل د فرعون نه خلاص کړل او دریاب یې ورته لارې په دریاب کې پیدا کړې. ګوره د خدای د نعمتونو ته دریاب یې ورته کرښې کرښې کړه او بیا لاندې خټه کې د دریاب په دې ویښ کې ورته هواګانې چلولې چې لاندې ځمکه اوچچي چې دوی په خټو کې غیب نشي. او دریاب دوی خو قومونه ګڼو نو ګلې لارې وې، 12 لارې وې. د دریاب اوباسم شفافي، ولې لکه شیشې غوندې نو شفافیت پیدا کړ چې یو بل ته ښکاري چې ولې یریږي. پورې وتل او چې فرعون څنګه راغی په دریاب، نو فرعون خو زور و که نه، وی دا زما د زور د وجې دا دریاب شلېدلی دی. نو چې را دننه شو نو اوبه پې خدای جوخته کړې، فرعون سره د شپږو لکو لښکر خدای مردار کړ. قرآن شریف کې الله وایي ستاسو دشمن نو ستاسو مخکې مردار کړ وانتم تنظرون، تاسو ورته کتل. دا ګوره څومره احسانات دي. د هغې فرعون د نوکرۍ نه، د هغې د هغه چوړیتوب نه خدای بچ کړل. دریاب ورته خدای شلی، دریاب ورته خدای لاندې اوچوي، دشمن د دوی د مخکې خدای مرداری. او بیا چې وادي تیغ ته لاړل نو لور دی پې، کوټې نشته، سمسې نشته، نو خدای ولې ورېځ راوسته، انزلنا علیکم المن والسلوی، او من او سلوا خدای راوسته، ورېځ خدای راوسته غمامه، اپې د پاسه سورې کوي او یخ هواګانې لګي چې دوی باندې نورونه لګي. دروازې د نور نه ورېځ او د شپې کولاو فضا مزېداره خشته او خوراک نیست کستامان، سبق گلوله کوي او چارې به وهی او څه به پټي کوی، ترنجبین به راته. ترنجبین داسې لکه زمونږ د دې کیکر دا چیړ یا د پلوسې چیړ، په دې اونو پورې چې سال به راپاڅېدل نو حلوا به یې نښتې وه. دا حلوا یو قسم دی، اونو پورې دوی به هغه اونو له راشکوله او خوړله به یې. دې قاشوغ ته حاجت و نه پکې هډوکي ته وچېږي، هډوکي به ترې غورځوي او د هر مزاج سره موافقه. دا هم نه بعد شی د یو مزاج لخي بل لنیخه. د خدای را طرف نه جنتي غذا، مالدار لم خوند ورکوي او غریب لم خوند ورکوي، او غټې هم خوري او ماشوم هم خوري. او سیسې به راتلې دا ملزانو کې یو قسم د غټې لکه د کمترې برابر غټې غټې سیسې، دا به راتلې او دوی به د هغې ښکار کو، ا به یې ځان لروتولی هغه به یې خوړی. خوراک مفتو کې میلاو شو، اوبه نشته، نو خدای ولې چینې را پیدا کړې. لګیا د هر قوم خپله چینه چې جګړې نه کوي، چینې خدای پیدا کړ. سوري انتظام خدای کوریز ولا راله، ډوډۍ ولا خدای د غوښو په شکل کې ورکوي، اوبه د چینو په شکل کې، میوې ولا ترنجبین خدای ورکوي. دشمن نه خدای خلاص کړل، مزې چرچې دي مزې چرچې. نو الله موسی علیه السلام ته وی ښه دونه احسانات به دې قوم سره وکړل او رزق فراخه ورکوم فراخه. نو اوس یو مهرباني دي وکړي دا بیت المقدس د کافرانو په قبضه کې دی، بی بوده چې جهاد وکړي چې دا بیت المقدس آزاد کړي، او ډېر هم دي لږ هم نه دي. نو موسی علیه السلام ورته د خدای دا ټول نعمتونه یو یو شمېرل، د احسان د سره وکړه خدای، دی وکړل. اوس زو جهاد له بیت المقدس د کافرو نه آزادو، لږ دی او موږ ډېر یو. دی ورته څه وایي؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا راهنا قاعدون. اوس هم خلکو سره جنګ زه ته او خدای دې جنګ کوې، موږ به دقلته دلته ناست یو، موږ جنګ والا نه یو. څومره نعمتونه چې جنګ خبره رانه ښه موږ دې دپاره راوستو، اوس به جنګونه کوو، موږ وجرې اوسو د نه جنګونه نه شو کولی. ته پیشه خدای دې پیشه، څونه سپک جواب یې ورکړه موسی علیه السلام، اذهب انت وربک، ته پیشه خدای دې پیشه او جګړې دې پیشه، بولې جنګ والا نه یو. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابو ته وایي، صحابه ورته ټولو نه مخکې لګیا دي، صاحب موږ ته اجازت راکړه، دا ظالمان موږ تنګوي،
لږ موږ له اجازت راکړئ یو څو څپېړې ورکړو چې بیا دې موږ ته رانږدې شي. وایي نه ګورې جنګ بند، بلکل بند. د مکې مکرمې ټول جون کې جنګ به نه کوئ. یا صاحب د مونږ دا ماشومان په لارو کې دي دا څپېړې ورکوي، زمونږ ښځو له څپېړې ورکوي. مونږ کې چې کوم مسلمانان دي هغه مسلمانان وایي او مونږ تا بند کړي چې جواب به نه ورکوئ، د خبرې جواب قدرې به نه ورکوئ. نو ته لږ مونږ ازاد کړه چې یو دوه څلور پکې مونږ هم ووو نو ټیک به شي. لږ او به یېرېږي. وایي نه غږ به نه کوئ، بلکل به غږ نه کوئ. هغوی چېرته کوي مدینې منورې ته چې نبي علیه السلام لاړ بیا جهاد فرض شو. مکه کې په جهاد لا نه فرض. تکلیفونه څونه دي داسې نه دي که نه چې د اور په سکروټ کو به یې صحابه سملول او په شګو به یې سملول او درنې درنې تیږې به یې راواخېستې او په دې سینو د پاسه پورته کړې.